دوستانو نن در سره دی و آیات وظیفه شریکه کوم د خپل ژوند د خپل زندگی معمولی او وګرځوي ان شاء الله دغه یو آیات بس تاسو په زندگی کې بدلون راولي. هغه انسانان چې لډېر وخت حاجت نه پوره کیږي، هغه انسان چې لډېر وخت دعا نه قبليږي، ان شاء الله د دې یو آیات د یو کوچنی وظیفه په کولو سره به الله تعالی هغه څو ورکړي په ډېر وخت نه ورته ملاويدل. او دا وظیفه هر هغه کس لپاره ده چې غواړي خپل ځان ته ذاتی مکان پیدا کړي، کور پیدا کړي، او الله تعالی دته د کرایې له کور څخه خلاصون ورکړي، خپل ذاتی خپل د ځان کور الله دته ور نصیب کړي. نو هغه کس ته دا ورد شروع کړي ان شاء الله د دې وظیفه په برکت سره به الله تعالی په لږ وخت کې دته د خپل کور اسباب برابر کړي. او که انسان د خپل ذاتی کاروبار لپاره خواهش لري او غواړي ذاتی کاروبار یې ځان ته سي، د بل له مزدوري، د بل له نوکری، د بل له مهنت، د بل له تکلیف څخه خلاص سي، نو هغه کس هم دا وظیفه کولای سي. د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی دته خپل کار او روزګار ور برابر کړي. یا که انسان د کوم موټر د مال او د دولت شوقي وي، هم به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ورکړي. ګوري دوستانو، زمونږ او تاسو فکر او سوچ دا ده، مثلا چې موټر اخلي، کور اخلي، دغه لپاره اسباب پکار دي، خو الله تعالی داسې ذات دا چې هر څه بغیر له اسباب هم انسان ته رسولای شي. الله تعالی د اسبابو محتاج نه ده، الله تعالی هیڅ کله اسبابو ته ضرورت نه لري. هر انسان ته څه ورکړي او ورته اراده یې سي، بغیر له اسبابو یې هم ورکولای شي. او هر انسان ته د اسباب برابرولو لپاره هم الله تعالی یو طریقه برابروي، ځکه چې الله پر هر څه قادر ذات ده. بغیر له اسبابو هم انسان ته ورسولای شي، څه خوښي شي، سره له اسبابو مثلا داسې انسان ته اسباب برابروي. الله تعالی خو اسباب ته ضرورت نه لري، خو مونږ او تاسو ته د رښتیا اسباب را برابروي، مونږ او تاسو ته د کاروبار اسباب را برابروي، مونږ او تاسو ته مثلا د مال او د دولت د ګټلو لپاره اسباب له داسې طریقې څخه را برابروي چې هغه طریقې ته زمونږ او هغه ځای ته زمونږ سوچ او فکر او ګمان هم نه وي. نو لہذا دوستانو، زمونږ او تاسو کار د الله تعالی څخه صرف غوښتنه سي، یا الله مال او دولت غواړم، یا الله دا دعا مې را قبول کړي، یا الله دا حاجت مې را پوره کړي. نور الله پر هر څه باندې قادر ذات ته پوره کوونکی الله ده. تاسو صرف له الله څخه غوښتل وکړئ، تاسو صرف یې له الله څخه وغواړئ، الله تعالی یې درکوي. الله پر هر څه قادر ذات ته نا امید کیږئ ما. تر ټولو غټ نقصان چې د انسان لپاره ده هغه نا امیدي ده. کله چې انسان نا امید سو، بیا دغه انسان دعا چندان نه قبليږي، دغه انسان حاجت هم نه پوره کیږي، او هغه انسان په دې دنیا هم تاواني ده، په هغه دنیا خو د تاواني، ځکه چې نا امیدي ډیره سخته ګناه ده. نو هیڅ کله به انسان نه پریشانه کیږي که څوم حالات داسې پر د باندې راځي، یعنی حالات ته په مشکلاتو کې اچوي، حالات ته په مصیبتو کې گرفتار کوي، حالات پر د باندې قسم قسم ته تکالیف راولي، بیا به هم انسان نا امید کیږي نه. لدی حالاتو سره به مقابله کوي، لدی حالاتو سره به جګړه کوي. کله چې د لدی سره جنگيږي، مقابله سره کوي، یو ورځ به داسې ګوري واوري، یو ورځ به والله بالله داسې ضرور راځي چې پر هغه حالاتو به تاسو ته الله تعالی برای درکوي، په هغه حالاتو کې، په هغه امتحان کې به تاسو ته الله تعالی کامیابی درکوي. خو لیگ مهنت غواړي، صبر غواړي، حوصله غواړي، الله تعالی به تاسو په لیگ وخت کې تر خپل منزل پورې رسوي، ځکه چې الله ډېر مهربان ذات ده. نو دوستانو، دغه وظیفه د یو کوچنی آیات وانت خیر الراحمین، الله تسی خیر د رحمت کوونکی. کله چې الله تعالی پر انسان باندې رحمت وکي، ګوري الله تعالی چې کله پر انسان باندې مهربان سي، دغه هر بند کارونه خلاصيږي، دغه بند قسمت خلاصيږي، دغه بند تقدیر سميږي، دغه بند کارونه خلاصيږي، دغه د ژوندۍ ټول پریشانیاں ختميږي. په څو وخت؟ په هغه وخت کې کله چې الله تعالی و انسان ته د رحمت اراده وکي، الله تعالی پر انسان باندې مهربان شي. نو دغه یو آیات وظیفه په ورځ کې دوستانو په اوداس سره، بغیر له اوداس کناس ولاړ یاس، په هر ځای کې تاسو ویلی شي. دا به تقریبا 314 واره ووایاست، 314 واره بیا داسې ووایاست وانت خیر الراحمین.
314 وارس دی وویل لغه نه بعد دا آیات الله ته پیش کسي الله دې په برکت سره پر ما باندې رحم وکړي را باندې مهربان سي پلانکې حاجت میرا پر کې کاروبار را کې روزګار را کې نو ان شاء الله الله تعالی به دې وظیفه په برکت سره سي څومره وخت دا وظیفه تاسو کوي سي څونه یې کوي هغه مر بستاسو په کارو کې اسانتیاوي راځي هغه مر بستاسو مشکلات د پای کیږي هغه مر بستاسو حاجتونه پر کیږي هغه مر بزر بستاسو دعاګانی قبليږي کدا وظیفه سره تاسو ځان شناخته کوي او لدغه وظیفه سره ربط زیات نو لہذا دوستانو دغه زمون وظیفه ونن دی یو کوچنی آیات چې وانت خیر الرحیمین نو دا وظیفه به تاسو داسې کوي خپل به هم کوي له نور ملګرو سره به هم ضرور شریکه کوي مو ته دعا کوي به تاسو ته دعاګانې کو پر الله تعالی مسپارم الله تعالی متل کامیاب او خوشاله لره تر بل وظیفه د خدای فامان السلام علیکم ورحمت